بهیر مومند یم د مومند بنسټ غړی دغه څلور لارې موږ د مخکینۍ دغه څلور لارې د بابس په نوم باندې یا د نوروز آباد په نوم باندې یا د ملي بس چاري په نوم باندې یادېده. بیا موږ رسمن دغه څلور لارې د ایمل خان مومند په نوم باندې ونوموله. د دغه د ناحیه نه د ښاروالۍ نه د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه مو رسمن خلاصه کړه چې مکتوب یې اوس هم په جیب کې دی او اوس د ایمل خان مومند په نوم باندې شوه. او دویم تاسو ورشئ ایمل خان مومند. ایمل خان مومند هغه څوک دی چې د مغولو په وخت کې د مغولو په نیمایي کې د پښتنو یو ستر مبارز او داسې یو مبارز چې دا د مغولو سره هیڅ تړاو نه لري او نه درلوده، لکه څنګه چې نورو د پښتنو مبارزینو د مغولو سره پخوانی تړاو یا اړیکې ورسره دا هیڅ تړاو سره نه لري او دا یو ستر مبارز دی د پښتنو. دویم دا چې دا خپله سیکه هم لري او د ایمل شاه په نوم باندې سیکه لري. د لندن په موزیم کې د عکسونه او سیکه موجود دي چې موږ د هماغه ځای نه نقل کړي او سره راوړي دي. د ایمل خان بابا هغه څوک دی دغه څلور لارې اوس د ایمل خان مومند په نوم ده. موږ دغه څلور لارې لوحې ولګولې خو په راتلونکي کې به موږ یو غټه غونډه نیسو یو څو ورځو کې افتتاح غونډه به وي. موږ تاسو چې راغلئ دې پورې تکلیف مو وایسته ځلن معلومات را ما درکړه. موږ انشاءالله غټه غونډه نیسو، نور معلومات به په هغې غونډه کې تاسو ترلاسه کړئ.